تازه نوې او په زړه پورې خبر افغانستان د شلوي سیریز د ویسټ انډیز څخه ګټلو ورته څه فایده ورسوله. دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو، یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. یوه ګټه دا شوه چې د دې سیریز بری ټول افغانان خوښ کړل او هغه هیوادوال چې د لوبډلې ماته خواشیني کړي وو بیرته یې د خوښۍ مسکاوې وکړي. بله ګټه یې دا وه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ځان وښوده چې کولی شي د نړۍ بهترینې شل اوریزې لوبډلې یعنې ویسټ انډیز خلاف هم ښه پرفارمنس یا کارکردګي وکړي. د نوین الحق توپ اچونه د ویسټ انډیز پر وړاندې بالکل په زړه پورې وه. په ځانګړي ډول وروستۍ لوبه کې په توپ اچونه پوره کنټرول درلود. د نوین الحق په لوبه کې بل مثبت ټکی دا و چې ډېر ډاډه لوبېده. په سیره کې د توپ وهونکو پر وړاندې هیڅ ویره نه برېښېده او بالکل یې ذهني لوبه کوله. اخوا د رحمان الله ګربز وروستی اننګز هم ځوانو لوبغاړو پورې د هیوادوالو هیلې ورغوټه کړې او د هیواد د کرکټ راتلونکي ستوري یې مثبت راڅرګند کړل. که څه هم د شل اوريز سیریز پیل د ابراهیم ځدران لپاره په زړه پورې نه وه، خو بیا یې هم د لومړي ځل لپاره په نړیوالو لوبو کې د ملي لوبډلې ملاتړ وکړ. د دې لوبغاړو سربیره د مجیب الرحمن توپ اچونه باندې موږ پوره باوري شو چې دی د نړۍ په کچې یو هوښیار بالر دی، ځکه په دومره کم عمره کې د هندوستان له اشوین څخه ښه توپ اچونه کوي. د درې ډوله ویریاټیانې، لیګ بریک، هاف بریک او کیروم بال درې واړه یې په خپل ځای بریالي دي. د کریم جنت توپ اچونه او توپ وهنه بیخي په زړه پورې وه. د نړۍ په کچې د 15 ویکټو اخیستونکو بالرانو کې نوم ثبت کړ. دا و د لوبغاړو د لوبو برخه. بله برخه یې لوبغاړو ته د آی سی سی یا د کرکټ نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې فایده ده. رحمان الله ګربز تر دې دمه په 2 شل اوریزو لوبلړیو کې برخه اخیستې ده. د بنګلادیش او زیمبابوې خلاف درې اړخیز سیریز کې او د ویسټ انډیز خلاف په تازه پای ته رسېدلي سیریز کې. نو د کومو لوبو له کبله د شل اوریزو لوبو په درجه بندۍ کې نوم نشته. که د ډسمبر میاشت کې د کرکټ نړیواله شورا تازه درجه بندي کوي نو د ګربز نوم به د 100 غوره توپ وهونکو په ډګر کې شاملېږي. د نوین الحق نوم به د شل اوریزو لوبو په بالرانو کې راڅرګندېږي. نجیب الله ځدران یوه لوبه کې نیمه سریزه ووهله او هغه به هم په رینګ کې د مخکې تګ شاهد وي. بل پلو د افغانستان لوبډلې ته د دې سیریز په بری سره بیرته موقع پیدا شوه چې سریلانکا له 9 مقام څخه 8 مقام ته وروسته کړي. یوه میاشت وړاندې افغان لوبډله د شل اوریزو لوبو په درجه بندۍ کې 9 نمبر و، خو کله چې سریلانکا له پاکستان سیریز وګټه نو سریلانکا ترې مخکې شو. سریلانکا بیا استرالیا ته په استرالیا کې لوبلړۍ وبایلله او افغان لوبډلې اوس ویسټ انډیز مات کړ. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ په نمرو کې 3 نمبر توپیر دی. دا 3 نمرې اوس افغانستان د ویسټ انډیز خلاف ترلاسه کړي او سریلانکا به په 9 درجه بندۍ کې له افغان لوبډلې وروسته کیږي او اووم ځای به بیرته افغانستان ترلاسه کوي. سریلانکا په شل اوریزو لوبو کې 238 نمرې لري او افغانستان 215 نمرې لري چې 9 درجه بندۍ کې به ترې زموږ لوبډله مخکې کیږي. بله فایده د مین آف د میچ ایوارډ، مین آف د سیریز ایوارډ او د سیریز د ګټونکو ایوارډونه دي چې افغانستان ته ورکړل شول. د کرکټ نړیوالې شورا هم په خپله ویبپاڼه د افغان ځوانو لوبغاړو ستاینه کړې ده. د کرکټ نړیوالې شورا لیکلي چې د افغانستان ځوان لوبغاړي وځرېدل او سیریز یې وګاټه. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو سره تر پایه ولیدله. تر بلې ویډیو د الله په امان.